مشر روزونکي جوناټن ټروټ د هندوستان په وړاندې د افغان لوبډلې لوبې ته خوشبینه ده. پرون د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جوناټن ټروټ په خبري کنفرانس کې د هند په وړاندې سیالۍ لپاره څه وینا کړې چې مهم ټکي دا دي. نوموړی وایي هندوستان د کرکټ یو پیاوړی اړخ ده او ډیر خوښ یو چې په نړیوال جام کې له دوی سره مخ کیږو. دوهم خبریال ترې پوښتي د افغانستان ورو توپچونه به هندي لوبغاړي په کومه کچه وننګوي. نو روزونکی ټروټ ورته وایي چې هر لوبډله که زموږ په شان مجربه سلو توپچونه ولري نو د مقابل ټیم لپاره سرخوږی ده. او فضل حق فاروقي ته په اشاره وویل چې زموږ د سلو توپچونو ترڅنګ تیز توپ اچونکی هم د دغه نړیوال جام غوره وکټ اخیستونکی ده. نوموړی وایي د ویسټ انډیز په وړاندې ماتې په رښتیا هم د ټولو لوبغاړو او ما لپاره یو درس و، په ځانګړې توګه د چیس په برخه کې. مشر روزونکی وایي په شلوریز کرکټ کې د سر درې لوبغاړي کلیدي حیثیت لوبوي. که هره لوبډله زموږ په شان ګوربز ولري نو هره لوبډله به ترې ویریږي. ګوربز د خلکو په زړونو کې ځای لري او ښه په فارم کې ده.